قسم په الله مسلمان ځوانا زه د خپل زړه درد تا ته وایم ستا په تمه ډېرې مسلمانې پیغلې ناستې دي ستا په تمه د اسلام ډېرې ذموارۍ پرتې دي ستا په تمه باندې بیت المقدس دی او بیت المقدس درته اوازونه کوي مسلمانه ځوانه چېرته ما به کله ازادې هغه بیت المقدس نن هم د سلطان صلاح الدین ایوبي چغې وایي هغه بیت المقدس نن هم د محمود غزنوي چغې وایي هغه بیت المقدس نن هم د محمد ابن قاسم چغې وایي هغه بیت المقدس نن هم طارق ابن زیاد یادوي هغه بیت المقدس په چغو چغو باندې جاړي ځوانانو چېرته یې راشئ ما آزاد کوي هغه بیت المقدس نن هم د معتصم بالله اوازونه کوي هغه زما جنت ځمکه هغه زما فخر او افتخار په هغې اسرائیل ځکه قابض دی چې زه په دې میدان کې یوازې ولاړ ما سره یو ځوان نشته دی ما سره ځواني طاقت نشته دی ما سره ځواني نظریه نشته دی ما سره ځواني فکر نشته دی ما سره ځواني مشن نشته دی ځوانان مې مانه نفرت او کرکه کوي ځوانان مې مانه منډې وایي ما له خواله نه راځي او زه وایم ځوانانو راشئ د اسلام دفاع کوو ځوانانو راشئ د قرآن دفاع کوو ځوانانو راشئ پیغمبر ګټو ځوانانو راشئ د پیغمبر حیا او عزت او ابرو ګټو ما په دې میدان کې یوازې مه پرېږدئ ما ته صرف د بیت المقدس چغې مه پرېږدئ ما ته د بیت الله او د مدینې چغې مه پرېږدئ ما ته د قرآن اوازونه مه پرېږدئ دا ستا ذمواري ده راسره دا د بل مسلمان ذمواري ده ځوانه د بېغمۍ په خوب به اوده کېږي نه اسرائیلو یهودیانو دی ایمان تباه و برباد کو اسرائیلو یهودیانو دی قرآن تباه و برباد کو د پیغمبر پسې دله خندا وکړه د پیغمبر پسې ملنډې ووالې بس ته ویښتان په یو طرف ګمونځ کا ته ویښتان په بل طرف ګمونځ کا ته په لاس کې اتکړۍ واچوه د جنکیانو والا ته په غاړه کې لاکټې واچوه د جنکیانو والا ته کریمونه استعمال کړه د جنکیانو والا ځوانه تا سره کریم خوند نه کوي ځوانه ستا په لاس کې د جنکو والا هغه شیان خوند نه کوي ستا په لاس کې ټوپک خوند کوي ستا په لاس کې هغه څیز خوند کوي چې د هغې نه اغیار ویرېږي د هغې نه کافران ویرېږي د هغې نه اسرائیل ایرېږي هغې نه دنیا ویرېږي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ومن رباط الخیل دا د هغې زمانې خبره وه زه وایم نوجوانه نن ستا په لاس کې تمانچه چې د اسلام دپاره او د اسلام د دشمن دپاره اوچتې ته به خوند نه کوي زه درته وایم توپ زده که راکټ زده که پیکا زده که دا شیان یاد که د کافرانو د خلاف دپاره د هغې د دې وحشت د بندولو دپاره د هغې د ظلم د بندولو دپاره د هغې د بربریت د بندولو دپاره هغه یتیمانان ترې نه وګټه هغه کونډې ورنه وګټه هغه بورې ورنه وګټه هغه مدارس دې ورنه وګټه هغه مساجد دې ورنه وګټه هغه مراکز دې ورنه وګټه تا سره دا خوند کوي چې د اغیارو مقابله کې ولاړې تا سره دا خوند کوي چې د یهودیانو مقابله کې ولاړې تا سره دا خوند کوي چې د کافرانو مقابله کې ولاړې نه دا سره دا خوند کوي چې شکل و شباهت د یهودیانو کار د یهودیانو کردار د یهودیانو هغه ځوانان د قیانوس د هغې تختې چپه کړه هغه ځوانان د قیانوس د مخ د ځمکې نه ختم کو ځوانه تا کې هر قسم استعداد شته ستا په عقل کې استعداد شته ستا په سینه کې استعداد شته ستا ځواني د هر څه کولی شي راپاسه د اسلام دفاع وکړه راپاسه قرآن وګټه ورنه بوډا به شي او دنیا نه به په خپل کټ باندې لاړ شي بیا به اسم تا د اسلام دپاره نه کړي